د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي لاندې ویډیو خپره شوې ده په کوم کې چې ولسمشر غني وایي چې د نړیوالو اصولو په مطابق په کوم شکل کې چې مذاکرات مدیریت شو دا فاجعه وه. تاسو سوله ونه منله، له خارجیانو سره مو تړون وکړو، په یوه کال کې مو یو برید په خارجیانو ونه که، له افغانانو ما سوا خلیلزاد په خپلو وعدو او په خپلو طرحو ټول د افغانستان سیاسي قشر تقسیم کړی و. آیا په واقعي توګه دغه ځوانان چې د جنګ سالارانو اولادونه دي دوی د افغانانو غوره استازیتوب کولی شو، یا د لوی جرګې غړو یوه برخه د سیاسي قشر د افغانستان معامله وکړه، یوه ولایت پسې بل ولایت؟ ډاکټر عبدالله د جمهوریت د عدم تحقیق یا د نه ټینګېدو مسؤل دی. کلیدي نکته دا وه چې آیا جمهوریت په جبر تسلیموو؟ زما مشکل د خلیلزاد سره دا و چې زه افغان وم، مسلمان وم، او د له خپل افغانیت څخه هم انکار کړی او له خپل هویت څخه هم. د نیوز پریس چینل لیدونکو دغه د ولسمشر غني مرکه ده چې انشاءالله بیګا ته 6:30 بجې به خپره شي. بشپړ جزئیات په بیا هم موږ له تاسو سره شریکوو. اوس راځئ د یوه بل مهم خبر پر لور. فیډریوس وایي افغانستان ښایي راتلونکو کلونو د افراطي اسلام پالو د ودې مرکز وي. واشنګټن ایګزامینر ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قوماندان ډیویډ فیډریوس وروستیو څرګندونو ته کتنه کړې. ډیویډ فیډریوس په یو مطلب کې چې د اتلانتیک خپرونې لپاره یې لیکلی ویلي چې افغانستان ښایي تر راتلونکو څو کلونو پورې د افراطي اسلام پالو د ودې مرکز وي. فیډریوس چې په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوله، استدلال کوي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د 20 کلن حضور پر مهال یو لړ اساسي تېروتنې کړې دي چې د فیډریوس په نظر د ژمنتیا نشتوالی یې یوه لویه تېروتنه وه. د واشنګټن ایګزامینر د راپور په اساس ډیویډ فیډریوس په دې لیکنه کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الظواهري د وژلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن اقدام ستایلی دی او دا یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده، خو د په عین حال کې پر دې خبره ټینګار کړی چې په کابل کې د الظواهري حضور ښیي چې طالبان افراطي اسلام پالو ته پناه ورکوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.